قصه داسې وه چې یو ځل د انسانانو یوه ډله په ځنګله کې روانه وه. دوی د سړیخورو په یوه ډله ور برابر شو. سړیخورې ټولې ښځې وې. د انسانانو دا ډله یې ونیوله او له ځان سره یې خپله استوګنځي ته بوتلله. د دوی قانون داسې و چې د هر انسان وروستۍ هیله به یې پوره کول او له هغه نه وروسته به یې وژه یا به یې له منځه وړه. بالاخره د هر انسان وروستۍ هیله یې پوره کړله او هغه یې په ترتیب سره له منځه ویوړ. وروستني انسان ته چې کله نوبت ورسېد نو هغه ته یې ویلې چې ځوانه وایه هیله دې څه ده، وروستۍ هیله دې ووایه. ځوان ورته وایي چې ګورئ هسې مې له منځه وړئ، خو زما وروستۍ هیله دا ده چې په تاسو کې چې هر څوک بدرنګه وي هغه دې ما ووژني. نو یوې سړي خورې بلې ته وکتل، هغه ته یې ویلې چې راشه ته یې ووژنه. هغه ورته ویل زه به یې ولې وژنم، زه خو بدرنګه نه یم. هغې بلې سړي خورې ته یې ویلې چې راشه ته یې ووژنه، ته بدرنګه یې. نو هغه ورته په غوسه کېږي چې ما ته دې څنګه بدرنګه وویلې، بدرنګه خو به ته یې وژنه. بالاخره یوه سړي خوره بلې ته وایي چې راشه ته یې ووژنه، ته بدرنګه یې. هغه دې ته وایي چې ته یې ووژنه، ته بدرنګه یې. تر منځ بحث ډېر جنجالي کېږي او بالاخره یوه سړي خوره راځي، ځوان ته په ملا باندې لاس ټپوي او ورته وایي چې زه ځوانه ستا وروستۍ هیله موږ ځکه نشو پوره کولی چې په موږ کې بدرنګه نشته. نو مینوالو خبره مې دا کوله چې په ښځو کې بدرنګې نشته. مننه. خلکو په زړونو کې ځانګړی ځای ولرو، خلک په ځان مین کړو، مګر ډېری وختونه داسې کېږي د دوی پر ځای چې د خلکو په زړه کې ځان ته ځای پیدا کړو، خلک له موږ څخه کرکه کوي. دغسې یو ځوان و او ډېره هڅه یې کوله، ډېر یې خوښېدل چې خلک دې ورسره مینه وکړي، مګر نه یې شو کولی.